د عباس ستانکزي تازه زبردسته وینا د غربي جاسوسانو او لاسپوڅو د تجزیې ارمان یې په سیند لاهو کړ. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي په یوې غونډه کې ویلي چې د دوی مخالفان یادونه کوي اسلامي امارت ځکه دومره پرمختګ کړی چې پاکستان یې ملاتړ کوي. که څه هم ستانکزي د کوم ځانګړي مخالف نوم وانخیست، خو دغه څرګندونې په داسې مهال کې وکړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د امنیتي ستونزو له امله خورا پیچلې شوي دي. نوموړي ډیره کړه چې په یوې مذاکره کې یو وزیر ورته ویلي امریکایانو هڅه کوله هغه بریاوې چې په پوځي ډګر کې ترلاسه نشوي په سیاسي ډګر کې ترلاسه کړي. هغه بیا هم سپیناوی ونه کړ چې دا وزیر افغان و که بهرنی، خو څرګنده یې کړه چې امریکا په افغانستان کې خپلې موخې ترلاسه نه کړې او پوځي ماتې خوړلې ده، سره له دې چې دوی په خپله خوښه ووتل. عباس ستانکزي د تیرو 40 کلونو جګړو ته په اشارې سره ویلي چې زرګونه افغانانو قربانۍ ورکړي دي او د دوی شهیدانو وینه به هیڅکله بهرنیو ته ډالۍ نشي. هغه ټینګار وکړ چې که په افغانستان کې 100 کاله نورې هم جګړې روانې وي، اسلامي امارت به له خپلې خاورې څخه 1 انچ هم نه تیریږي او دا د دوی پریکنده دریځ دی. ستانکزی وایي چې د اسلامي امارت واکمني د اسلامي شریعت پر اصولو ولاړه ده، نه د توکمیزو یا مذهبي اختلافونو پر بنسټ. هغه په هیواد کې د روان اقتصادي او امنیتي وضعیت ستونزې ومنلې او ډیره یې کړه چې افغانستان به اوس ښې تجربې او پیاوړی اقتصاد نه لري، خو اسلامي امارت به له وخت سره دا ستونزې هوارې کړي. نوموړي همداراز ویلي چې د اسلامي امارت د واکمنۍ په وینا ټول توکمونه او مذهبي ډلې د یو بیرغ لاندې یو ځای دي او افغانان به خپل پوځ او اقتصاد پیاوړی کړي. هغه پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بیا جوړونې مسؤلیت یوازې د افغانانو پر غاړه دی. په پای کې ستانکزي ډیره کړه چې که څه هم ځینې هیوادونه لکه ایران او پاکستان په افغانستان کې د داعش د پیاوړي کېدو او نورو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنې لري، خو اسلامي امارت دا تورونه ردوي. د اسلامي امارت چارواکي وایي چې له افغانستان هیڅ یو هیواد ته امنیتي ګواښ نشته او دوی به خپله خاوره د هر ډول ناوړه کارونې څخه ساتي، سره له دې چې په نړیواله کچه اسلامي امارت لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانستان د بشري حقونو او اقتصادي ناورینونو سره مخ دی. د بشري حقونو د څار ټولنې د ښځو پر حقونو د اسلامي امارت پر تګلارې کلکې نیوکې کړي دي او ویلي دي چې دا یوه جدي ستونزه ده چې باید نړیوال پرې فشار راوړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.